کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ستاسې څخه چې څوک وفات شي هغه پرېږدئ او د هغه غیبت مه کوئ. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د وینا مطلب دا دی چې د مړو د ګناهونو او کمزوریو یادونه او د هغه څخه د بحث موضوع جوړول دا ممنوع دي. څوک چې مړ شي او د خپل خالق په لور ولاړ شي د هغه د غلطیو او ګناهونو تشهیر او خپرول کم ښه کار نه ده. باید له دې کار څخه ډډه وشي او د مړي په اړه د خیر خبرې وشي او د هغه د نیکیو او ښېګڼو اعتراف او بیان وکړی شي، ځکه چې هغه د خپل امتحان پارچه پوره کړي او له دې فاني نړۍ څخه رخصت شوی دی او د دنیا په ژوند کې چې څه کړي دي د هغې د جزا یا د سزا انتظار کوي. د دې یو اړخ دا هم دی چې د مړي پسې خبرې او د هغه د عیبونو بیانولو سره انسان د غیبت په ګناه کې اخته کیږي. د ژوندي انسان د غیبت کولو په صورت کې د هغه څخه بخښنه او معافي غوښتل کیږي، خو د مړي څخه د معافي او بخښنې غوښتل امکان نه لري او نه مړی بیرته دنیا ته راتلی شي چې خپله صفایي بیان کړي او د ځان څخه دفاع وکړي.